ملا یعقوب د ګاونډیانو په شومو پلانونو پوه شو. دفاع وزارت کې بیړنۍ امنیتي غونډه او د تازه اقداماتو ترسره کولو اعلان. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امارت د حکومت راتګ څخه تر ننه پورې د ایران په شمول د یو شمېر ګاونډیانو سره نښتې ترسره شوې. که څه هم یو شمېر سیمو کې د طالبانو سرحدي ځواکونه په درنو تجهیزاتو سمبال نه وو، خو بیا یې هم ګاونډیانو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. دا چې وړمه ورځ د ایران سره د طالبانو جګړه وشوه او د دواړو لورو ته تلفات هم واوښتل، اوس تازه د طالبانو نظامي مشرانو دفاع وزارت کې غونډه کړې ده. دفاع وزارت څخه سرچینې وایي چې د ملا یعقوب په مشرۍ د نظامي مسؤلینو غونډه ترسره شوه چې یو شمېر مهمې پریکړې هم پکې وشوې. سرچینې وایي ملا یعقوب د خپلو اردوګانو قمندانانو ته امر وکړ چې سرحدي پوستو ته د توپچي په ګډون نورې درنې وسلې ولېږي ترڅو د ګاونډیانو هر ډول برید ته پر وخت او بالمثل ځواب ورکړي. همداراز ملا یعقوب امر کړی چې سرحدي پوستو ته باید د ځانګړو ځواکونو یو ډله ولېږل شي چې نښان ویشتونکي هم پکې شتون لري ترڅو د سرحد څخه هر تیریدونکی کس په نښه کړي. سرچینې وایي ملا یعقوب همداراز د خپلو اردوګانو قمندانانو ته امر کړی چې د ګاونډیانو سره د جګړې پر مهال د دفاع وزارت امر ته صبر ونه کړي. هر ځای چې نښته ترسره کیږي نو که د هوا له لارې وي او که د ځمکې له لارې، خو ژر تر ژره باید تازه دمې ځواکونه د جګړې سیمې ته ولېږل شي. د ملا یعقوب یادې پریکړې د خلکو تود هرکلي سره مخ شوي او وایي چې ایران او پاکستان تل افغانستان ته شومې موخې لرلې. که سرحدي سیمو کې طالب ځواکونه په درنو وسلو سمبال شي نو د ګاونډیانو شومې موخې به تر ډېره حده کنټرول شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.